سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او مهمو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر غني د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ غونډې ته خبرو کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د کلو امنیت ساتلو ته د جدي پاملرنه وکړي. نوموړي د غرض امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې پر غیر مسؤله وسلوالو، غاصبینو او زورواکو د هیڅ رحم نه کوي. ډاکټر عبدالله هندوستان ته د سفر په ترڅ کې د یاد هیواد د دفاعي مطالعاتو او څېړنو مرکز کې د یوې وینا پر مهال ویلي، دوحه کې د سولې روانو خبرو ته خوشبین یم، خو که چیرې طالبان فکر کوي چې د بهرنیانو د وتلو سره به دوی ته زمینه برابر شي او له وضعیته به ګټه پورته کړي، ښایي ګټه هم پورته کوي، خو طالبان خپل قانون په خلکو په زور نشي منلی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ او ایسای له مشرانو سره د افغان سولې په تړاو خبرې کړې دي. مودي وایي هیواد یې له هغې سولې ملاتړ کوي چې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي دا څرګندونې په نوې ډیلي کې د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې کړې دي. امریکا وايي په بین الافغاني خبرو کې پر دواړو لورو د خپلو خبرو د منلو لپاره له هر ډول فشار استفاده کولی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي، د دې لپاره په دوحه کې دی چې د امریکا او طالبانو هوکړه عملي کړل شي. افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي او د تاوتریخوالي پر کمولو یې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یونګ وایي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت طبي وسایل وسپارل او ترڅنګ د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه پوهنې وزارت سرې میاشتې ټولنې او محلي ارګانونو خپلواکي ادارې ته ځینې صحي بستې ورکړي دي چې د افغانستان ټولو ولایتونو ته به ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماسټر وایي چې د افغانستان په اړه د ټرمپ اوسنۍ تګلاره کاملا غلطه ده. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې یو وار بیا ویلي چې ټرمپ یوازې د کمپاین لپاره له خپلو متحدو هیوادونو سره یوځای شوی او دوی طالبان په ګډه د افغان حکومت پر وړاندې درولي دي. اردوغان د مدیترانې پر سر راټوکېدلو وروستیو ستونزو ته په اشارې ویلي، هغوی چې د دوی قاطعیت یې لیدلی دی مجبور شوي چې خبره یې په سړه سینه واوري. نوموړي څرګنده کړي دوی په فارس خلیج کې ثبات د ترکیې ثبات بولي او هڅه کوي په سیمه کې روانو ناخوالو ته له سوله ییزو لارو د پای ټکی کېږدي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابیلوف ویلي، له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو په اړه د ټرمپ څرګندونې انتخاباتي دي. نوموړي سپورټینګ اژانس سره په خبرو کې ویلي، دا ټاکنیزې څرګندونې دي. ټرمپ په ډیر احتمال سره غواړي د امریکا راتلونکو ټاکنو کې رایې ورکوونکو ته وښایي چې دی یې په خپلو تیرو وعدو ولاړ دی او له دوی سره پر کړو ژمنو عمل کوي. ګرانو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک خدای سپارم. د الله په امان.